د ترکیې په کوربه‌توب د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا د ناسته پیل. نن د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا یو 50مه ناسته د ترکیې په استانبول کې په بدلیدونکې نړۍ کې د اسلامي همکاریو سازمان تر سرلیک لاندې پیل شوه چې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د سازمان ځینې څارونکي غړي پکې ګډون کوي. په دې دوه ورځنۍ ناسته کې به د سازمان د 50 غړو هیوادونو څخه د 40 څخه ډېر د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د سیمه ایز تاوتریخوالي له زیاتېدو په ځانګړې توګه د ایران او اسرائیل جګړې او په غزه کې د ناحل شوي بشري مسلې سره هم مهاله. په همدې حال کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسلو ترڅنګ تمه کیږي چې د افغانستان مسله به یو ځل بیا په اجنډا کې شامله وي. تر اوسه پورې د اسلامي همکاریو سازمان په یو 50مه ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شتون یا نشتون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. خو تیر کال په کامرون کې د دې سازمان په 50مه ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ګډون کړی و. په ورته مهال هیوادوال د دې سازمان له غړو هیوادونو غواړي چې په دې ناسته کې د افغان خلکو غوښتنې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې څخه محرومیت له پامه ونه غورځوي. ما از کشورهای اسلامی میخواهیم که به جای از اینکه با طالبان تعامل کنند باید بالایشان فشار وارد کنند که دروازه های مکاتب و پانتونها را برای دختران و زنان باز کنند و از کشورها میخواهیم که با طالبان تعامل نکنند. اگر میکنند خواست ما را نادیده میگیرند. خواست ما از کشورهای اسلامی این است که باید در مقابل ظلمی که در برابر ما شده خاموش نباشند، از حق ما دفاع کنند. ما چند سال میشه از حق و حقوق خود محروم هستیم و کشورهای اسلامی تا حال خاموش هستند. د طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې د اسلامي همکاریو سازمان په وار د بشري حقوقو د درناوي او په افغانستان کې د ښځو د زده کړې، روزنې او کار په اړه د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. هغه مسئلې چې په دې موده کې د طالبانو لخوا له پامه غورځول شوي دي. خواست زنان افغانستان و توقع زنان افغانستان از کشورهای اسلامی این هست که در کنار مردم و در کنار زنان افغانستان بایستند و به جای دوستی و حمایت از یک رژیم تروریستی، افراطی و بنیادگرا و زنستیز که جامعه افغانستان را امروز به سوی وحشت و دهشت و افراطگرایی سوق میدن، بیاین از مردم و زنان افغانستان حمایت بکنند. افغانستان د اسلامي همکاریو سازمان د بنسټ ایښودونکو غړو په توګه د تاسیس له پیل راهیسې تر اوسه د سازمان دایمي غړی دی. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته طالبان د 2022 کال له مارچ راهیسې د دې سازمان په ځینو ناستو کې ګډون کوي.